دلته ذکر کوي دا هم د علامه تقی الدین المقریزي شافعي کتاب ده، السلوک فی تاریخ الدول والملوک، د دولتونو او د باچاهانو تاریخ ده. دا په دې دوه شیانو بحث کوي. په دې تاریخ کې یوه خبره لیکلې ډېره خوندوره. هلته یې لیکلي یوه زمانه راغله، دغه زمانه 1993 کال، دلته ښځو دومره غټ غټ کالي وکړل. کله دیموکراتان چې د موږ خبرې اوري بیا وایي مولایان څومره دروغ وایي. ما دومره ادرس درته صحیح کړ چې دا کتاب بیا څوک ګوري د 93 کال د هجرت، نو چې جلد څوم راځي دا د ما نه ویر ده چې اووم اتم نهم جلد به راځي انشاءالله. ځکه د دې کتاب د څه جلدونو پاڼې د عاجز اړولي دي، یعنې مطالعه یې کړې. ځکه ما ته الله خپله وسیع کتابخانه الحمدلله را کړې، او داسې نه چې دغسې کتاب فروش غوندې پکې پراته دي. هره ورځ مطالعه او ستړي پې باندې تېرومه د هر علم الحمدلله. نو هلته وي ښځو کمیسونه جوړ کړل په مصر کې، د بادشاهانو ښځو کمیسونه جوړ کړل. دومره غټ غټ کمیسونه ول، یو کمیس 300 ګزه کمیس و. تاسې به وایي ملا دروغ وایي، کتاب ادرس مې درکړی ده. 300 ګز. زه فکر کوم د شرعه کې ګز دغې ته وایي، دا ګز د شرعي ګز ښه، شرعي ګز 2 لویستې ده. ګوره اصل زراع عربي کې دغه څنګلې ته زراع وایي، یو 2 لویستې دا ګز ده. شرعي ګز څومره اندازه ده؟ 2 لویستې. هره لویسته 9 انچه، 9 جمع 9 18 انچه. په یو اصطلاح 18 انچه، په بل اصطلاح 2 لویستې چې هله لویسته څو وي؟ 9 انچه وي. په بل اصطلاح باندې 1.5 فوټ. دا څو ده؟ 1 فوټ 12 انچه. 1 فوټ 12 انچه وي که نه، او نیمایي فوټ 6 وي. 12 6 نور پرې واچوه 18. دا زده کوي د سره دی. موږ په فقه کتابونو کې چې راځي وایي دا اوبه چې لاس په لاسو کې وي، نو دا انګریزي ګز نه چې دا اوس بازار کې ده، دا شرعي ګز ترنه مراد ده چې دا زراع 18 انچه کېږي 2 لویستې. خبر خو پوهېږئ که نه؟ نو څومره کمیسونه یې کول؟ 300 ګزه. ته د غریبانانو ښځو هم دا کمیسونه شروع کړل. بازار کې به چې روانې وي ښځې، نو دا د حسبي وزارت په هغه زمانه کې فکر کوم دا لکه صلاح الدین ایوبي زمانه وله، او امر یې وکړي چې ښځې نه منع کېدلې، بس ښځې دې ته مجبورې کړې چې نستونې یې ترې راونیول، ترویش کول، نو بند یې کړل. نو ښځو داسې نارواوې کړي دي د تاریخ په اوږدو کې. 300 ګزه کمیس. هغه وخت کې خو کمیسونه لا رختونه هم نه ول. دا خو که اوس زمانه کې اجازه ورکړي 300 نه، خو دا 1000 ګزه کمیس خو به وکړي. لکه دوی د کمیسونو سره ډېره جوړه ده. نن چې یو کمیس واغوندي، سبا ته باید سبا ورځې دپاره دې بل کمیس وي. دوی ته دا په ژوند کې ډېره جالبه ده او ډېره ښایسته ده. انسان نر باید ډېر پیشني نه وي که نه. بعضې نرانې بس دې ته خوشحاله نن ځان جوړ کړه، ګوتې دا نر سره داسې صحیح ده. دا نظافت خو د انسان دپاره مهم ده، خو داسې هم نه چې بیخي د ځان نه نرښځی جوړ کړي. باید د تا او د ښځې فرق وي. السلوک فی تاریخ الدول والملوک په دې کتاب کې ده. دې وزارت ته حسبې دومره ډېر کارونه کول. بې په کارونو درته خبرې کوم. یو له کارونو نه یې دا و دارالعیار ورته ویلې. دارالعیار په مصر کې دم علامه تقی الدین مقریزي لیکلي، کتاب الخطط والآثار. دا د بل کتاب د 4 جلدونو کې ده. کتاب هم یو جلد ما کتلی، نور مې نه ده کتلی، 4 جلده ده. کتاب الخطط والآثار للمقریزي. افغانانو ورونو که موږ تاسې یو څه خبرې درته وکم، کیدای سي ما نه خفه سئ. علماو دومره خدمت کړی دغه کتاب کې، په دې باندې بحثونه ډیر دي چې مصر کې د بنیادګذاري چا کړې، د دې بازار چا کړې، د دې بازار چا کړې، د دې بازار چا کړې. کتاب الخطط، اخططات عربي کې ورته بنیادګذاري. ای د ټول مصر په اړه په دې کتاب کې بحث کړی. کتاب الخطط والآثار للمقریزي. یو کتاب ده په نامه د حسن المحاضره فی احوال المصر والقاهره. دا د امام سیوطي د 2 جلدونو کې کتاب ده. زه یو ورځ مکه مکرمه مدینه منوره کې ناستومه، نو یو مصری را سره کېناسته. ما نه پوښتنه وکړه، وي من این من افغانستان. وي ته د کوم ځای؟ د مصر نه. شاته مې بل یمنی ناستو مجلس و، نو مصري نه مې ډېرې پوښتنې د مصر په اړه کولې. ما ته ویلي والله ما انت بافغاني،
ته مصری یم؟ ویل نه مصری نه یم. وایي چې مصری نه یې مصر ته راغلی یم؟ ویل نه. وایي والله قد جئت مصر. زه دومره معلومات نه لرم، ته ولې دې موږ په وطن کې دومره ډېر معلومات لري؟ بیا مې ورته ویلي کتابونه مې کتلي دي. ده ته بیخي هغه ځای نه معلوم نه ول، ما نادر ورته ویلې. نو د موږ اوس کابل باندې چا نه پوښتنه وکړي د دې بنیادګذاري چا کړې، د غزني چا کړې، پکتیا او د پکتیکا خو الله کله زر کاله بعد هم پیدا کړي. موږ علم ته ډېره نازواني کړې ده. یعنې د علم د څېړنو په اړه باندې موږ، ما یو ورځ چاته ویلې ده د عینک څه ده، یوه ډېره تاریخي ساحه ده. میل عینک ته چې ورسي دا ډېر یو تاریخي هغه ده. ما یو علمي بحث ورباندې کړی و، د ډیموکراسانو د ما خبره غلط تعبیروله که نه. وی لوګر په قرآن کې ستا هغه د ما ډېره علمي خبره ده، تاسې هغه مکمله واورئ خوند به درته پې درکړي. یا یو فلسفهي بحث و. نو خو چې ډیموکراسان یوري زور ورکوي، پوهېږي هم پې باندې، خو زور ورکوي چې ملایانو دین کې ولې دومره علم شته. ما ویلې د عینک په اړه چې تاسې بحث وکوئ نو یا به برطانوی وي یا به امریکایي، دا څېړنې به هغوی کړي. اخر موږ څه بلا وهلي یو؟ موږ دلته ولې دومره مغرور ګرځېږو؟ موږ باندې څه بلا ولې کونړی و، کابلی و، لوګری و، میدانی و، قنداری په دې باندې تحقیقات نه لرو؟ دا د شرم خبر نه ده؟ د عار و د پیغور خبر نه ده چې موږ ته پردي راځي د موږ په خاوره باندې څېړنې کوي؟ څومره د بېغیرتي خبره ده. نو ځکه نن چې د عالم په صفت باندې زه د هغه په اړه باندې خبره وکړم، نو د ما خبره پورې خندا ځکه کوي. دوی وایي چې دغه فکر ورکې پیدا نه شي چې دوی د دې څېړنې شروع نه کړي. دې ته موږ علم د آثارو وایي. زه خپله کتابخانه کې د علم د آثارو په اړه کتابونه لرم. بیا په دې مې یو ورځ خبره درته وکړم. موږ تاسو خو ډېرې ورځې شته انشاء الله. نو دارالعیار دا په مصر کې مستقل د حسبې دپاره و. دغه دارالعیار بیا د یو خاص شي دپاره و. د دارالعیار کې به یې داسې کول، الله دې وکړي چې د موږ وزیر صاحب د ما دغه خبره بیا واوري چې دې ته هم توجه راسي. ځکه ملایان خو ازاد دي که نه، وزیر مزیر ته به هم خبرې کوي، خود به ورته کوي. نو په موږ باندې حجر و بندیز نشته ده چې اوس به یې تا ته نه کوم. وزیر صاحب دې الله وکړي چې دا خبر دې ما بیا واوري. دارالعیار د مصر کې کتاب الخطط والآثار د مقریزي کې وایي. هلته داسې و چې د ټول بازار تیږې سنجه، هلته دا د ترازو تیږې نه دي، د سنجه په تعبیر باندې. سنجه یعنی سنگ، فارسی لغت ته که نه. قرآن کې 14 داسې لغات شته چې هغه فارسی دي. علما وایي المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، تر 100 نه زیات لغات په قرآن کې عجمي شته. 14 تنه فارسی لغات دي. فارسی هم دومره قدیمي ژبه ده او دومره ډېره یو له افضلو ژبونه ده. نو دغه سنجه لفظ باندې ذکر کوي. په دارالعیار کې به څه کېدل؟ په دارالعیار کې داسې کېدل چې هلته به د ټول بازار تیږې له دې جنه ورکول کېدلې. نن به یې د قصابانو ټول راسئ نن چې هلته به راغلل تیږه به یې دلته تلله. که تیږه به یې کمه وله دا به یې ترې لرې کوله، ورته پوره کوله به یې، مهر به ورباندې د حکومت د ایوبي خلافت مهر به په دې باندې لګول کېده. که د چا به کمه وه بیا به یې هغه کوله ترې همداسې دلته به کیلو، من، سیر، دا ټول به دلته برابرېدل. زه فکر نه کوم چې وزیر صاحب درې ته تر اوسه ورفکر سوی وي. باید ورفکر یې سي. ځکه حسبې ته چې د علم په بنا وګورې، د علم په سترګه ورته وګورې چې دا یو علم ده، بیا دې شیانو ته به هم کوې. نو ته څه فکر کوې چې خلک ټول ښه خلک دي؟ خاینان هم سته خاینان که نه؟ د خرو د سپیو غوښې په خلکو وخوړلې که یې ونه خوړلې. نو ته څه فکر کوې چې تیږه کې به کموالی نه راولي؟ نو دارالعیار باید په کابل کې هم جوړ سي چې هغه د اسلامي خلافتونو د صلاح الدین ایوبي د زمانې تاریخ بیرته ژوندی سي. ځکه موږ وی اسلامي خلافت ته یو هغه سره د قرارداد وسي، څه ورته وایي، د اوسپنې فابریکې سره بس دا تیږې دې برابرې سي او د اسلامي نظام یو مهر دې هم پرې ولګول سي. ټول ترتیب به برابر سي، خلکو وزنونه به هم برابر وي. په ټول افغانستان کې دا عملي سي. خوند به وکړي که به یې ونه کړي محصلینو؟ د زړه نه وایي وبه یې کړي که به یې ونه کړي؟ کوي خلک به د خیانت نه ممنوع سي. هر چا تاسې خو چا ځان ته تیږې کړي، دغسې عادي ډبرې راخیستې هم هغه ټول وي. باید دا ممنوع سي. دا د حسبې یو وظیفه ده. خو چې موږ حسبې ته د علم په بنا باندې وګورو بیا موږ پوهېږو. هی ملایانو علماو دومره کتابونه جوړ کړي که نه، کله کله سړي ته زړه ورسي چې دې ته پسې ګوره دا علماو ستړي تېرې کړي، موږ خپل خوبونه کوو. ته ودرېږه داسې کېږي، واده وکړو، موټر کې وګرځېږه. دا خو نه ده که نه، موږ ته د ملت لویه زمامداري الله عز وجل په غاړه باندې راچولې ده.